سيدة السلام عليكم ورورا څنګه ورورا خیر طبيعت ته خیر څه مننه ورور جان د شکارو کوي خشته غونډه پیزا خوندوره سیدا بچ پاری پکیو کوي فیملی سره فیملی والا خشته څومره ټیم وړي یو لاس منټه مننه سره اعظم سیدا ورته ویل ښه السلام علیکم څنګه ورورا طبيعت ته خره په خیره سال دی ورورا په دې بارانه موسم کې راغلی درته څنګه ولا راغلی مو مې پیزا خو موسم ډیر ښه موسم دا څه ولا زه راغلی ما وزې د پاره او زه فامیلی وړم او هر سړی راځي ورورا پیزا زدا بیان ما چې د دې هوټل نوم څه شي دی نمبر مشهور راغلی او نوم یې درته نه دی یاد ورورا چې به تعلیم وایم دې نوم دی اذان پاسپورت اذان پاسپورت او قسم راځه چې زه کې در باندې راځه دا ورورا کاغذ دې په دې کاغذ کې وخاله شرمول مکوه دې کې ریټونه لیکلي دي خریټونه لیکلي دي ښه پیزا ورته جوړه کا سپیشل ما ورور جان لاندې مې اډر ور کړی دی صحیح ده او دا زمرګری سره راغلی څه پیزا سپیشل خشته باندې ور او یو دوه دانې پوکو مسره کاره یا چوک وکړه زرکه والکه څنګه چلې دا پیزا لا کس شي او په دا ولا واکي معنا ما یار دا په څه شي کې پوښتنه سوچا کولو کې بدلی خپل ماشینونه دي فایده ولا ډېر خوندور دی یار ما پیزا ویلې ده کنه دا هغه ګوره دا شي چې نه ګوره نه وړم دا څه یا مینوال السلام علیکم زه هیله لرم چې تاسو دا ټول ګورئ او ډېر خوندور پیزا ده اذان پاسپورت او ډېر خوندور ډېر لوکس جوړوي او هر یو راتلی شي انجوای کوئ خوند یې واخلئ راشئ ګنې دا تاسو ته ښکاري ګنې تاسو پیزاګانې به ډېر خوړلې خو داسې به هم نه خوړلې لکه اوس زه لګیا یم خورم او زه به خورم او تاسو به راته ګورئ کولی شئ تاسو راشئ تاسو یې وخورئ ادرس مخابراتو چوک مخابراتو چوک دی کنه دا څه دی خال دی مخابراتو چوک کې دا اذان پاسپورت زړه مې یو ټرک خوند ته جوړ دی کباب خوندور دی یار زه درته دا ولې ملکه راوړې خو یوه وخو مې کته دا څه شوه وروره ته په موبایل کې مصروفه دي خو دې ذموار نه ما یاره ځکه چې ښه به زه پیسې هم درته ورکړم صبر کو جام را پوښ کی کنه څنګه چل وروره پیزي مزه وکړه والا رښتیا خبرې ډېر خوند دی وکړه والا ډېر مزه والا څو روپۍ شو وروره مننه قربان ښه خیر چې مننه ښه ته ورکې زه ورکوم دا والا وروره د دواړو کټ کړه دا کټ کړه صحیح ده وروره مننه زوخانه